په دې کې اولنی سوال د یو ورور کړی دی چې ما د یو عالم نه په بیان کې دا خبره اورېدلې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته ویلي و معاذ مه جاړه ان البکاء من الشیطان د غم په وخت کې دا جړه د شیطان د طرف نه نو دا حدیث صحیح دی او که نه او دویمه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څنګه چې موږ اورېدلي د خپل زوی په مرګ باندې ژړلي او د ملګرو په مرګ باندې ژړلي دي نو څنګه بیا معاذ ته وایي چې جاړه مه او جړه د شیطان د طرف نه الجواب اول خو د جواب نه مخکې دا خبره چې طریقه د دین د معلومولو هم دغه ده کومه چې دې رور خپله کړې ده چې کله تا ته داسې څه خبره راورسي چې ستا په ذهن کې د هغې دلاسې اشکال واقع شي اشکال قرآن او حدیث کې نه راځي زموږ ذهن کې راځي نو بیا د هغې حل دا دی چې ته به علماو ته رجوع کې حل دا نه دی چې ته په دین کې شکونه شروع کړي او یا د ځان نه فتوی شروع کړي چې دا به داسې او دا به داسې نه ته به یو عالم ته پوهه عالم ته واپس شي او د هغه نه به تپوس وکړي چې دا مسله داسې ده نو ما پې پوهه کړه دې ورور چې د کوم حدیث باره کې تپوس کړی دا حدیث بلکل صحیح دی او دا حدیث امام احمد راوړی دی امام طبراني امام بزار راوړی دی او په هغې کې دا دی معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږو یمن ته واقعا موږ څو څو پیرې ذکر کړی او سیرت درسونو کې هم ذکر شوی یمن ته لیږو ورسره بل صحابي ابو موسى الاشعري رضی الله عنه نو معاذ بن جبل په سورلۍ باندې سورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رخصتو چې تاسو یمن ته لاړ شئ دعوت وکئ نو دی یوې علاقې ته لیږو په یمن کې او دا بل ملګری بلې علاقې ته نو دی په سورلۍ باندې سورو روایت کې راځي ورسول الله صلی الله علیه وسلم یمشي تحت راحلته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاندې ورسره پیاده روانو او دا د هغه عاجزي وه نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دا وصیتونه او نصیحتونه وکړو چې داسې دعوت به کې دا به کې دغه به کې نو بیا ورته یا معاذ ای معاذ انک عسى الا تلقاني بعد عامي هذا کیدای شي دې کال نه بعد ته بیا ما ونه مومې دلته ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري وکیدای شي ته د یمن نه راشي او زما په دې جومات او په قبر باندې بیا تیر شي فبكى معاذ بن جبل نو معاذ بن جبل په ژړا شو جزعا لفراق رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د لاسه چې زه دې ورځو کې تلو والی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تبکي یا معاذ معاذ جاړه مه فإن البکاء من الشیطان دا جړه د شیطان د طرف نه او بیا سبحان الله همدقې شانو شوه چې معاذ بن جبل راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات او په قبر باندې تیر شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په دنیا کې نه دی لیدلی نو دا حدیث ظاهر دی په دې چې د جړه نه منع راغلی ده یعنې دې نه خو دقه واضحه کېږي چې جړه نه څه ده منع راغلی ده خو ګوره د شریعت یو مسله چې سړی کله معلوموي که نه نو سړی ټول دلایل مخې ته کیږي د هغې نه بیا یو مسله راوباسي ځکه دا کار د علماو دی دا د عوامو نه دی دا خو نن سبا د بعضو عوامو ته دا دین داسې معمولي ښکاري چې دا وړې خبرې دي او وړې مسلې دي چېرته هم د یو حدیث نه سړی یو مسله نشي راویستی چې څو پورې دې مسله کې هغه حدیثونه ټول راجمع کړي نه او دې حدیث نه ظاهري دا ښکاري چې جړه څه ده منع ده که هغه هر قسمه جړه وي خو چې نورو دلایلو ته وګورې نو د هغې نه دا واضحه کېږي چې مطلق جړه نه ده منع یعنې هره جړه نه ده منع بلکې منع هغه جړه ده چې د هغې سره اواز اوچتي د هغې سره ماتمي او د هغې سره هغه څه کېږي چې هغه د الله نافرماني پکې یو سړی به چې تا دا څنګه وي حدیث کې خو منع ده چې مه جاړه
دا ما په دې ووي لکه اوس ګوره په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی انس ابن مالک وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم علیه السلام چې کله وفات شو نو فجعلت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تذریفان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شو. ګورو جړه دام ده ولته حدیث کې جړه نه منه راغلې ده نو کیدی نشي چې د پیغمبر په خبره او په کار کې ټکراو وي کیدی شي نشي کیدی نو چې راجمع کړي نو دې نه یو بله مسله بیا راوځي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم وویې ان العین تدمع د سترګو نه اوښکې روانې دي والقلب يحزن او قلب او زړه چې دی هغه غمجنه دی ولا نقول الا ما يرضى ربنا او موږ به وایو هغه څه چې په باندې الله راضي کیږي. دلته اوس وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړلي. دغه شان په صحیح بخاري کې روایت دی د اسامه بن زید رضی الله عنه موږ څو پیرې بیان کړی دی چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوسیزن کدنو د زینب رضی الله عنها او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته ورغی نو هلته هم هغه جړلي وو ففاضت عیناه نو په هغه ټیم ورته سعد رضی الله عنه یا رسول الله ما هذا دا تاسو جاړئ نو هغه ورته هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده دا رحمت ته الله د بندګانو په زړونو کې اچولی دلته هم جړلي. دغه شان هغه واقعه موږ بیان کړې مو سیرت کې تفصیلا په صحیح بخاري کې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس بن مالک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او د جنگ موته هغه کوم صحابه کرام چې شهیدان شوي د هغوی باسې کو او الله ورته ښکاره کول وی اوس جنډه زید رضی الله عنه راواغسته او هغه شهید شو بیا جعفر راواغسته هغه شهید شو بیا عبدالله ابن رواحه راواغسته او هغه هم شهید شو او بیا خالد ابن الولید رضی الله عنه راواغسته وعیناه تذریفان او د هرې خبرې سره یې جړل سترګو نه اوښکې روانې نو دلته هم په ملګرو پسې جړلي دي. ښه اوس نورو حدیثونو کې منه راغلې ده چې جړه نه منه راغلې. بعضو صحابه کرام هم دا سوچ وکړه د جړه نه منه معنه ده چې د هرې جړه نه منه راغلې ده لکه دغه حدیث مخکې تیر شو که نه چې سعد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله تاسو جاړئ یعنې د سعد په ذهن کې دا و چې پیغمبر چې د جړه نه منع کړې ده نو دې مطلب څه دی چې هره جړه منع ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه کړو چې نه نه دا جړه د دغه هم په وخت کې د سترګو نه اوښکې تله بغیر د جاهلیت خبرو نه بغیر د ماتم نه بغیر د چغو چغارو نه جړه کول دې کې څه حرج نشته. او ځکه یو اثر کې داسې راځي یو روایت کې اگر که مرسل دی سندن البکاء من الرحمه چې جړه د رحمت دی او چغې وهل د غم په وخت کې د شیطان د طرف نه. نو خلاصه دا شوه خلاصه چې دغه حدیث د معاذ دا صحیح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی ولې منع کړی کیدی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په جړه کې اواز لیدلی او په چغو چغو جړلی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې داسې مه جاړه دا جړه د شیطان د طرف نه او د نورو حدیثونو کې کم نه چې جړه روا ثابتېږي نو هغه جړه ده چې د سترګو نه ورسره اوښکې ځي او چغې چغارې پکې نه او د ماتم پکې نه ویر پکې نه او دغه شان د جاهلیت خبرې پکې نه نو داسې دا حدیثونه ټول را جمع شو. پوه شوي به اوس که نه نو کومه جړه منه ده چې ویر او ماتم ورسره وي د جاهلیت خبرې پکې د جاهلیت کارونه لکه ګریوانونه شلول ویښته ویسته ځان په سپېړو وهل چې دا پکې چغې چغارې وهل د دې نه منه ده. هغه جړه چې د سترګو نه اوښکې ځي زړه ورسره غمجني دې باندې شریعت موږ نه رانیسي بلکې دا خو رحمت دی چې الله د بندګانو په زړونو کې اچولی دی په دې الله موږ نه رانیسي. او که دې سره معمولي اواز وي څه خبره نه ده کله نه کله سړی په ارام جاړي خو داسې غم پې زورور شي چې اواز هم کله نه کله خولې نه راوځي هغه غیر اختیاري هغه ارادي نه وي غیر اختیاري په دې م الله رانیونه که انشاءالله. ښه